د کابل نه مخامخ شوی وای زه په تلخم کې مخامخ ولاړه یمه لالې بنګړي والې. ملګرو وایي چې رښتیا راځي راځي دروغو به کلي وران کړي. څرنګه چې تاسو ته په سکرین باندې یو ویډیو ښکاري په کم کې چې یو جینۍ ده دې نه علاوه یو سړی دی هغه داسې څه ویډیو یې جوړه کړله نو د هغې نه پس بیا کم زمونږ داسې پښتانه وروڼه دي هغه وایي چې دا د لیلا خان کومه چې د پښتو کومه مشهوره سینګره ده خلکو هغه ویډیو راغستې ده او په هغې پسې تپلې ده وایي چې دا د لیلا خان ویډیو هغه وایرل شوې ده. ډېره زیاته د افسوس خبره ده. زه په بار په هر ویډیو کې دا وایم چې په سوشل میډیا باندې د رښتیاو نه ډیر زیات هغه دروغ چلیږي. اوس په دې کې داسې څه حقیقت نشته چې مونږ ووایو چې دا لیلا خان دی. د تصویر زه تاسو ته مکمل زوم کوم او په خپل یې وګورئ چې دا آیا واقعي لیلا خان ده. دا ویډیو چې کوم ده هغه د روس یو کس دی او هغه اپلوډ کړی ده د ټیک ټاک د لارې. کله چې ما دا په سوشل میډیا ولیده زه بیا لاړم ټیک ټاک ته ډېر زیات مې سرچ کړل نو اخر کې مال راله او هغه هم د روس یو کس دی چې هغه دا ویډیو اپلوډ کړی ده. تاسو کتلی شئ یعنې هسې معمولي شانته کې شکل دغه د لیلا خان سره میلاویږي نو بس خلکو یو غویمه شروع کړله چې لیلا خان دا ویډیو وایرل شو دا وایرل شوه. نو په چا باندې داسې الزامات هغه مه لګوئ. زمونږ کم پښتانه خلک چې دی هغه تاسو ولې بدناموئ یعنی تاسو خپل پښتون چې کم دی هغه په خپله بدناموئ او په دې کې کم غلط حرکت چې شوي دي هغه هم داسې خلک وایي چې لیلا خان اوس دا کارونه شروع کړو بیا خو زموږ پښتنو له جوړه شي مختلف قسمه خبرې پسې هغه شروع شي. ډېره زیاته د افسوس خبره ده په پښتنو پسې خبرې کول د دې خو مطلب دا دی تاسو په خپل ځان پسې هغه خبرې کوئ. نو برای مهرباني داسې غلط قسمه ویډیو هغه که د پښتنو نه وي تاسو په پښتنو پسې مه تپئ او داسې ویډیو هغه مه شیر کوئ. دغه ویډیو او دغه معلومات هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.